بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایې د لړۍ په 11 درس کې دا ځل غواړو زده کړو چې د هیستوګرام له لارې موږ څرنګه کولی سو موډ راوباسو. چونکې د فارمولې له لارې مو په غیر سمبندي سوي او سمبندي سوي ډاټا کې زده کړله. دا ځل کوشش کوو چې د هیستوګرام له لارې هم یو تخنیک موږ پخوانی په ټریډیشنل سټاټسټکس کې لرو، تر څو وکولی سو د دې لارې هم پیدا کړو. نو مثلا فرض کړئ داسې یو ډاټا موږ لرو او موږ ته ویل سوي چې دا تاسې پر هیستوګرام اول ځل رسم کړئ، بیا وکولی سو د هغه څخه موږ دغه راایستلی سو موډ. نو که چیرې تاسې ایکس اکسس او وای اکسس په دې ترتیب سره تاسې ولرئ، نو پر دې به زه خپله وای زما فریکونسي ده، ایکس زما ټوله کلاس دی، چې کلاس به زه د 0 لس شل دېرش تر څو پورې ځم تر 80 پورې لیکم، 40 50 شپېته 80 او فریکونسي زما تر ټولو کوچنۍ 6 ده او تر ټولو غټه چې ده 30 ده. نو زه کولی سم د 50 په توپیر 10 15 شل 25 او بالاخره 30. نو دلته موږ ته ماته ویل سوي چې د 10 او د 20 کلاس په ترمنځ چې کومه فریکونسي موږ ته راکول سوې ده هغه 9 ده. نو موږ کولی سو د هغه منطقه ورته وټاکو. دا همداسې بیا تر دې دغه چې خطکش وي بیا تاسې ښه کولی سئ چې ډېر منظم راسي. بیا تر 12 پورې ده، پر همدغه طرف یو څه نور اوږدېږي، د هغه څخه وروسته بیا تر 25 پورې ده چې تر دې ځایه پورې راځي. دا به همداسې په دې ترتیب لاندې رسم سي. بیا د هغه وروسته بله فریکونسي تر 30 پورې ده، هغه به تر 30 پورې وغځول سي. بیا وروسته بیرته تر 100 پورې ده چې راټیټېږي، او بیا 18 ده چې ممکن دغه ځای ساحه سي، او بیا 6 ده چې تر 15 یو څه لوړه دا منطقه راځي. اوس تر دې ځایه موږ تاسې فرض کړئ چې په دې ځای کې چې کوم موږ کلاس لرو او دا نمبر آف سټوډنټس دی چې دا زموږ لپاره ولیکل سوله. اوس نو که چیرې موږ وغواړو چې مین موډ پیدا کړو، د موډ د پیدا کولو لپاره تر ټولو مهمه نقطه ستاسې تر ټولو غټه مستطیلي کومه یوه ده، یا موږ بارچ ورته ویلی سو. زموږ غټه مستطیلي د 40 او 50 په منځ کې ده. نو دا به ستاسې لپاره اولین سټیج وي چې تاسو به دا مشخص کوئ. کله چې مشخص کړله، د هغې مستطیلي یو کونج به د هغه سره ټچ د بل کونج سره بیا تاسې مستقیم د خطکش په لور دغه فرض کړئ یو کونج سو، او د دې د هغه مستطیلي سره ټچ دا مستطیلي د دې طرف سره به تاسې دا نښلوئ د خطکش له لوري چې منظم په ترتیب سره دا وسي. دا بل کونج چې دې ځای کې دی دا به د بلې مستطیلي د همسایه ټچ مستطیلي سره مښلوئ تاسې، لکه دا دلته چې کومه نقطه د دوی ترمنځ هغه کنجاینټ پوینټ راځي، دا کوچنۍ نقطه به همداسې د ایکس پر محور چې زموږ کلاسس دی په منظمه توګه د خطکش له لوري تاسې تر پایه پورې په همدغه ترتیب سره یوسئ. دا چې کومه نقطه رامنځته کیږي که چیرې په خطکش کې تاسې سمه کتلي، مثال کیدلی سي موږ ورته وایو چې دا موډ چونکې دلته خو اپراکسیمیشن دی، ولې که چیرې خطکش منظم جوړ وي کولی سي بیا تاسې ته راوباسي. شاوخوا ویلی سو چې دا 22.5 زموږ او ستاسې موډ دی. نو د موډ رایستلو طریقه د هیستوګرام له لارې دغه رقم ده چې تاسې د غټ مستطیلي پیدا کول دي، د هغې یو کونج د هغې د همسایه د ټچ مستطیلي سره مښلول، او هغه بل کونج د بل ټچ مستطیلي سره مښلول. کومه نقطه چې د تقاطع رامنځته کیږي پر هغه مستقیم خط تاسې لیکئ تر ایکس اکسس پورې ټچوئ. هره نقطه چې پر ایکس اکسس ټچ شول هغه به ستاسې موډ واوسي.